ولو کنتم فی بروج مشیده د مرګ نه خلاصېدی نشته اگر که ته په یو محل د شیشو کې پاتې. یو بل مقام کې الله تعالی فرمایي انه ملاقیکم، دا مرګ چې دی دا تا سره مخامخ نه ملاقات کوونکی دی. که یو شی تا پسې شاته وي او تا پسې منډې وهي کیدای شي ته نه خلاص شي، کیدای شي ته نه وتښتې، لیکن چې یو شی ته د مخامخ راځي تم ور روانې و غم درته را روان دی. مرګ موږ ته مخامخ راځي، د مرګ نه خلاصې نشته. چې کله د مرګ نه خلاصې نشته لهذا د مرګ دپاره تیاری کول پکار دي. امام ابن کثیر د سورة لقمان د یو آیات لاندې لیکلی دی او دا احیاء علوم کې امام غزالی را نقل کړي دي. وی د سلیمان علیه السلام مجلس کې د هغه یو ملګری ناست و، پخوا به دا ملک الموت راته او ښکاره به راته. وی د دې سلیمان علیه السلام د مجلس چې کوم ملګری و ده ته یې داسې برک برک کتله، دا ترې نه هسې ویرېده. سلیمان علیه السلام ته الله تعالی هوا تابع کړې وه. وی دې ملګري وویلې سلیمان علیه السلام ته چې دې هوا ته حکم وکړه چې ما چېرته لرې بوځي دې ځینه، زه ویرېدم د دغې کس نه او ما ته ډېر برک برک ګوري. وی هوا ته حکم وکړه، هوا دغه دپاره داسې و لکه جهاز چې جهاز کې سړی کیني او بل ملک ته لاړ شي. هغې روایت کې راځي امام ابن کثیر لیکلی دی هوا ته حکم وکړه او د سلیمان علیه السلام د مجلس ملګری دې ځینې اوچت کړه او د هندوستان یوه جزیره وه هغې کې یې کوز کړه. وی هغه ځای کې دغه ملک الموت ورغی او روح یې ترېنه واخیسته. وی بله ورځ چې بیا دا ملک الموت راغی نو سلیمان علیه السلام ورته وفرمایي چې دا خلک مه یروه، پرون هم تا په مجلس کې هغه کس ته نیغ نیغ کتله، هغه دنه ګبراو شو او هغه دنه ویرېده. وی سلیمان ملک الموت ورته ویلي چې الله تعالی د ده مرګ په فلانکۍ جزیره د هندوستان کې لیکلی و او هغه ناست تا سره و. زه حیران وم چې مرګ خو لیکلی هلته دی، دا به څنګه زه هلته وړم؟ دا خو زما کار نه دی چې زه هلته ورسوم، رسول خو د الله کار دی او ټیم یې بقایې قریب دی د مرګ. وی خپل یې زړه کې رالل چې ما هلته بوځه. سلیمان علیه السلام پې زور ونه کړه، نه پې ملک الموت وکړه، په خپله خوښه باندې لاړه هغه ځای ته چې کوم ځای کې الله تعالی د ده هغه روح لیکلی و. د دغې وجه نه هغه حدیث کې راځي تاسو د لو لفظ مه استعمالوئ. که داسې شوی وي بازار ته نه وی تلی دا به نه وی مړ شوی، دماکي کې به نه وی الوتې، ګاډي به نه وی وهلې، که سړک ته نه وی تلی، که جومات ته نه وی تلی، که د مانځله نه وی تلی. دا خو د مشرکانو د منافقانو خبرې وي. په صورت آل عمران کې راځي لو اطاعون ما قتلوا، وی که دوی زموږ خبره منلې وي او دوی د جهاد ته نه وی تلی، وی دوی به نه وی شهیدان شوي، دوی به ژوندي وي ما ماتوا وما قتلوا. الله تعالی هغوی ته فرمایي لو کنتم فی بیوتکم، وی که چېرته تاسو په خپلو کورونو کې وئ او ستاسو مرګ الله تعالی لیکلی وي لبرز الذین کتب علیهم القتل الی مضاجعهم. الله تعالی به تاسو هغه ځای ته چې کوم ځای کې ستاسو قتل الله تعالی لیکلی و هغې ځای ته او د غورځېدو هغه ځای ته چې کوم ځای کې تاسو ته د مرګ په وخت کې ستاسو اړخ لګېږي هغه ځای ته به تاسو حاضر شوي وئ. ځکه چې انسان ته کله مرګ په یو ځای کې ولیکلی یو حدیث کې راځي هغې ځای ته لها حاجه، هغه د ضرورت پیدا شي د انسان او هغه ځای ته دا ورسېږي او هلته الله تعالی هغه ته مرګ لیکلی وي او هلته ورسېږي. نو چې کوم ځای کې انسان ته الله تعالی مرګ لیکلی وي نو هغه ځای ته به الله تعالی دغه انسان خامخا رسوي. مرګ خامخا راتلونکی